حضرت لقمان چې کوم د آخري نصیحت خپل زوی ته کړی و، کوم چې الله قرآن کې صدا سي بیانوي، مقصد فی مشیک، د ډېره ښکلې جمله ده او د دې اسانه ترجمه ده چې تاسو کله هم ځمکې باندې روان یې نو توازن سره ګرځئ. نو تاسو وایئ چې په دې کې څه ګرانه خبره ده، نو دې کې څه شیان راځي او عالمان وایي چې کوم دا قصد وي هغه خو نه ډېر تیز ګرځېدل وي او نه ډېر ورو. نو د دې اول معنی دا دی چې ځمکې باندې نه ډېر تیز ګرځئ او نه ډېر ورو، یعنی تاسو کله هم ځمکې باندې روان یې نو ستاسو د منځنۍ رفتار دی وي، ځکه چې کله یو کس ډېر تیز روان وي نو هغه غورځېدی هم شي، او که یو کس ډېر آرام سره او ورو ورو روان وي نو هغې معنی دی چې هغې هیڅ کار نشته او بس خپل وخت یې ضایع کوي. خو که ستاسو څه مقصد وي نو تاسو همیشه توازن سره ګرځئ، او تاسو خبر یې چې دا قصد معنی هم مقصد دی، او مقصد ته عربي ژبه کې اعتمده او عمده هم وایي. نو د دې معنی دی چې ستاسو همیشه یو نیت او اراده وي. چېرته روان یې نو د دې معنی دا نه دی چې تاسو پاسئ او فرش ته ځئ، زه هغې خبره نه کوم. تاسو کله هم چېرته ځئ، څه اکشن اخلئ، کله هم څه کولو دپاره پاڅئ، څه سیریس کولو دپاره، کله هم چې ګاډي کې کښېنئ، کله هم د کور نه وځئ یا څه نوی پروژیکټ اخلئ، او کله هم چې دا اراده وکړئ چې خپل وخت به څه ښه کار کې لګوم نو ستاسو به ذهن کې یو مقصد وي. نو یعنی تاسو ژوند کې څه هم وکړئ نو هغې شاته یو مقصد دی وي. چې کوم هم کار وکړئ نو تاسو خبر یې چې زه دا ولې کوم، نو دې ته هیڅ قصد وایي. او یو مزې خبره ده چې دې نه شاته آیت کې الله هغې کس خبره کوي چې کوم هر ځای ته ځي او هیڅ ځای کې په آرام نه کښېني. نو الله وایي چې ولا تمشي فی الارض مرحا. نو وګورئ چې دا دوه آیتونه یو بل نه څومره مختلفه دي. نو الله وایي چې ځمکې باندې بې مقصده او نیغ مه ګرځه. بې مقصده یعنی تاسو یو کار نه بل کار کوئ خو خبر نه یې چې زه دا ولې کوم. تاسو خبر یې چې زموږ د سنې ځوانان کله چې وخت تېروي نو هغوی یو روټین وي، اول ټي وي وګوري، بیا فون واخلي، بیا څه آرډر وکړي او بیا خوب وکړي، یعنی یو فضول کار نه بل فضول کار، او بیا وایي چې زه غواړم چې ملګرو سره ځای ته لاړ شم، او بیا هغوی د ټول بهر لاړ شي، خو د ټول بهر هم هغوی کار کوي چې کوم د کور کې کوو، او بیا سوچ کوي چې راځئ څه بل ښار ته لاړ شو، او بیا هغوی هلته کې هم لاړ شي، خو بیا هلته هم هغوی کار کوي کوم چې بل ځای کې کړی و. نو یعنی د وروسته صرف ځای بدلیږي خو نور هیڅ هم نه بدلیږي، او بیا هم هیڅ تبدیلي نه راځي، یعنی تاسو سفر خو وکړو خو بیا هم څه سفر ونه کړو، او ځینې وخت داسې کېږي چې تاسو روان یې خو بیا هم هغې ځای کې ولاړ یې. یو ډېر ښایسته شعر دی چې جاماني څه داسې دي چې کله هم تاسو ګرځئ نو ستاسې ګرځېدو سره یو لار وویلی شي، یعنی د سفر نه مخکې چې کوم ځای کې وئ هغې نه ډېر مخکې رالی، نو که ستاسو ګرځېدو یو مقصد وي نو تاسو به د هغې مقصد تکمیل لپاره به روان یې، او څومره به هم روان یې نو تاسو به خبرېږئ چې څومره مخکې رالم، او داسې تاسو ځمکې باندې یو مقصد سره به ګرځئ.